خیال د ټولو نه پیل د یاد ساتئ چې د ویډیو تاسو پسې خندا نه بلکې ستاسو د خندا لپاره ده نو پلیز دا سیریسلی مه اخلئ او بله دا چې یار موږ په دې ویډیو باندې 100 لایکونو ټارګېټ ایښی دی نو مهرباني وکړئ د ویډیو سره لایک او د ټارګېټ پوره کولو کې زموږ مرسته وکړئ نو بغیر وخت ضایع کېدو راځئ چې وځو خپل ټاپک طرف ته ښه نو یار د ټولو نه پیل تاسو ماته دا ووایئ چې دا کور ته که غوجل چې دومره پاڼې پکې پرتې دي او د مزې خبره خو دا چې په دې پوره کور کې یو ونه هم نشته نو بیا دا پاڼې د کوم ځای نه راغلې او د جینۍ پسې ډایرکټ د شاخې تاخې زامن راورسېږي او د لالا چې څنګه د ګیټ سره لاس وجنګوي نو مکمل ګیټ د ویښه ولړئ واه بھائی هغه د بنګالي فلمونو ریکارډ دې مات کړو ښه چا درته چا ګپ نه کولې زه دې نیم خبرمان نه دی مات کړی او زړګیا په دې یو پټ کې غلطیاں لګي زیاتې نو مهرباني وکړه لږ په غور سره ورته وګوره چې کله د چرګو غل دی غوجل ته راننوځي مطلب د کور ته راننوځي دا په دې یو لاس باندې دروازه لړګي نو تاسو دلته کې سوچ وکړئ چې د خپل خلاص د خپل سر سره اوچت نیولې دی او د ګس لاس د غولو تندور مطلب د خېټې سره نیولې دی او دا بل لملوکو خپېرک د ګیټ د لته ورکوي او د ګیټ کولاوي خو چې څنګه د کیمرې انګل بدل شي نو د خلاص خو دلته یو په دې ګس لاس باندې د بل ګیټ کولاو کې او د غملوکو خپېرک خو رستو پاتې شوی وي نو زه دا حیران چې غملوکو خپېرک خو په لګیټ د لته ورکول اوس څنګه رستو پاتې شو یار او یار چې کله شینشا دې مسکونی ته مطلب مستانی ته خپل خور راول نو غ ټیم کې ورځ وي نو دوی خو لا خبره شروع کړې نه چې بیا شپه شوي وي او چې څنګه خبرې ختمې کړي انسپکټر راشي نو هغه ټایم کې خو ورځ وي نو زه دا حیران یم چې دوی خبرې کولې او که جرګې کولې او که نه په د خپله خوله باندې سلو موشن لګولې او یار په دې پټ کې چې کله اربازې په دې شودګانو باندې ډزې کوي نو د ډزو سره سره د شیشو د ماتېدو وزونه هم راځي حالانکې دا بوتلې خو بالکل روغې دي راځئ تاسو یې وګورئ او یار چې کله دا پټ ماته مخې ته راغلو نو ما سوچ کولو چې دروازې به د کورسۍ ته د صدر څنګه اچولی وي نو راځئ اوس به ستاسو پته ولګېږي چې کم یو ډېر تکړه دی نو دا راته ووایه چې دروازې د کورسۍ ته د صدر څنګه واچولو زه تاسو ته 10 سیکنډه ټایم در کوم په دې 10 سیکنډو کې چې ستا ذهن ته کم یو جواب راغی او ما هغه ټایم کې به ویډیو سټاپ کړي او ما ته به کمنټ وکړي نو زه د اوس نه ستاسو ټایم سټارټ خیار اوس که د کمنټ نه کړه لاړ شه کمنټ وکړه که کمنټ دې کړی نو جواب ووره زما په خیال د پیله کورسۍ نه رومال تاو کړی دی بیا په جړک راخلاص کړی دی او ما هغه ویډیو بیا ریوز کړې ده نو دا جواب څنګه دی ښه دی که نه دی کمنټ کې او یا نه ولیکه او یار یو درخواست درته کومه که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی تاسو اوسه پورې په یوټیوب کې کول څه بس دا لاندې سره بټن نی دا په ګوته وي او که په کوته کې وي خو بس خړی که او د غنټۍ نشانه مو وهه زما په خیال ستا په یو سیکنډ هم نه خرابېږي او یار په دې پټ کې جنګیرې ته ماچه په دې سایډ باندې وړي د ګولو نشانونه په دې سایډ باندې جوړېږي او یار په دې پټ کې د لالا ته ګورې ښه دا دې بل ته اشاره کوي چې زه څنګه ولاړ یم ښه یم که ښه نه یم نو هغه بل ورته څه وایي چې لږ دې خوا تاو شه ځکه چې دا لالا خو د چارو ټوپک ته برابر هم نه و که نه خو چې څنګه برابر شي نو بیا ډانس ته هم ګوره او یار چې کله جنګیرې ولي نو د په سر باندې زخم نشان نه وي چې کله دا پریوځي نو بیا هم د په سر باندې زخم نشان نه وي او چې کله دې دروازې کور ته راشي نو بیا خو د سر نه هم پټې تړلې وي او یار د نن لپاره به دا کافي بس چینل سبسکرایب کړه د بلې ویډیو پر ځان ډېر ډېر خیال وساتو د لوی الله په امان